دزړو د اخلاص می حاضرو تا سلام دنن ختم د قرآن دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قرآن دې د ټولو مبارک شه دزړو د اخلاص می حاضرو تا سلام دنن ختم د قرآن دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قرآن دې د ټولو مبارک شه قرآن زمون رہنما دے چرالی گلے پاک سبحان دے قرآن زمون رہنما دے چرالی گلے پاک سبحان دے بیا نازل شاو پا نبی دا پاک سبحان دے نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شا نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شا. ہر انسان کسی نہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ ضرور محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. بغیر وجہ کے آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دوسرے سے محبت کرتا ہو. البتہ جو محبت کا سبب ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک وجوہات یا اس کو اسباب کہہ لیں، وجوہات محبت یا اسباب محبت، یعنی ہر ایک شخص کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے کوئی شخص دوسرے سے محبت نہیں کرتا. چند ایک ضروری اسباب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہو تو احسان کے بدلے کے طور پر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. نمبر 2، احسان تو نہیں کیا لیکن کوئی شخص مشہور بہت ہے، اس کی شہرت کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. نمبر 3، کوئی ایک شخص اس نے احسان بھی نہیں کیا، اس کے اندر شہرت بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا کردار بہت اچھا ہے. نمبر 4، اخلاق بھی اچھا نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے اور احسان بھی نہیں ہے، اس کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے. اس کے حسن کی وجہ سے کوئی آدمی اس سے محبت کرتا ہے. او کنا زما دے بچی سه حاصل کړل، نن هغه ما ته وکتل چې ستا محبت برباد نه دی، ستا تعلق د مدرسې سره برباد نه دی، ستا د بچی مدرسې ته راتګ وقت ضایع نه دی. هغه میوه تا په خپلو سترګو وکتله چې ستا بچی د قرآن مقدسه حافظ او یا ناظره خوان جوړ شو. قرآن مقدسه یو عزتمن کتاب دی، د قدر والا کتاب دی. د چا چې د عزتمن سیز سره نسبت راشي هغه با عزت شي. قرآن مقدسه چې د چا سره څه نسبت راغلی، که یې ویونکی دی، که یې حافظ دی، که یې عالم دی، که یې فقیه دی، که یې محدث دی، او که د قرآن خادم او محبت ساتونکی دی، الله د ټولو په حصه کې د عزت قسمت او حصه اچولی ده. الله جل جلاله دنیا ته 1,40,000 کم و بیش انبیاء را لیږلي دي. انبیاء علیهم السلام انسانان وي،
انسان ته الله وحی وکي خپل محبوب او پیغمبر وګرځي د عالم د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي د نور انسانانو ته بس پته لګي چې دا انسان زمونږ نه په صفت د پیغمبر او د نبوت کې ممتاز دی او دا د الله پیغمبر دی نو الله پاک انبیاء ته معجزه ورکړي یعنی داسې کارونه د هغې په لاس باندې ښکاره شي چې عام انسانان هغسې نشي کولی تمام خلق د هغې نه کمزوري وي عاجز وي نو پته ولګېږي چې دا د الله استازی دی د الله رسول او پیغمبر دی ځکه چې کوم دی الله دته داسې کرامت او داسې عزت د معجزې په شکل باندې ورکړي تاسو په کوم څیز باندې فخر کوو سحر د موسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړي زی مقابله وکړي دا ټول چې کوم دی عاجز شول ساحرانو ته پته ولګېده چې دا سړی ساحر نه دی ورنه د سحر په باب کې زموږ نه څوک قابل او ماهر نشتی بې اختیاره په سجده باندې پرېوتل القیا بې اختیاره معنا دا ده چې سمدستي په سجده باندې الله ته پرېوتل او ایمان یې راوړه صدا تقریب د قرآن تقریب دی او دلته ماشومانو ته حفظ ناظره هغه د هغې ختمونه شوي دي موږ او تاسو سره هم پکار دی چې موږ هم د قرآن شریف تلاوت دا کوو ځکه روایتو کې راځي چې کوم انسان او اوږدوالی قرآن زده کړي او بیا غټ شي او د هغې تلاوت کوي همیشه دغه انسان ته به الله پاک د قیامت په سخته ورځ د عرش د سوري د لاندې پورته ځای ورکړي او هغه قاضي صاحب هغه مولوي صاحب چې د مسلمانانو بچو ته د قرآن تعلیم ورکوي دغه قاضي صاحب ته به هم الله پاک د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې هغې ته ځای ورکړي. الله خیر و برکت واچوي. الله خیر و برکت